لوی اخلاق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په یو حدیث شریف کې ذکر کړی دي هغه دا دي چې نبی علیه السلام پر رشتہ داری پاله د هغه چا سره چې ستا سره ختمي لکه دا په نفس باندې ګرانی دا انتهایی درجه ګران کار دی چې یو سړی ستا سره تعلق پرې کوي او ته ورسره جوړې ای پرې کوي او ته ورسره جوړې ځکه دا د انسان په نفس باندې دا ډېره ګران ده او شیطان دې تر سره نه پرېږدي او سل من قطعک واعفو عمن ظلمک او معافي کوه هغه چاته چې ستا سره ظلم وکړي په تا باندې ظلم وکړي هته معافي کوه او احسن الی من اساء الیک او ښه کوه د هغه چا سره چې څوک در سره بد کوي دا درې دومره لوی اخلاق دي چې دا په مزاج په طبیعت باندې انتهایی درجه په نفس باندې دا ګران دي چې دا هم څوک کوي د دې نه اخوا نور لوی اخلاق هغه نشته دی الله تعالی دې موږ ته دغه قسمه اخلاق هغه را نصیب کړي چې څوک ښه کوي د هغې په بدله کې خو هر سړی ښه کوي چې څوک ښه کوي د هغه په بدله کې څوک ښه نه کوي نو هغه ته خلک په معاشره کې څومره په بد نظر باندې ګوري خو چې څوک در سره ښه نه کوي یا دې ستا د ښو تمه نشته او د هغه سره ښه کوي دا لار دی یا څوک درته مثال په طور باندې بد در سره وکړي په یو موقع او د هغه سره ته ښه کوي دا د ټول نه لوی کمال دی دا د ټول نه لوی اخلاق دی لہذا په معاشره کې چې موږ د یو بل سره اوسېږو په کور کې اوسېږو په ګاوړه او په محله په چم کې اوسېږو په کلي کې اوسېږو نو دا دې موږ کوو چې یو بل دې برداشت کړو او یا د یو بل بدي هغه دې نظر انداز کړو خاص طور دا اوس چې کوم ماحول دی د الیکشن په دې کې ډېر د تحمل او د صبر نه کار اخلي ځکه دا د کور کلي د کوڅې د دې د ورورولۍ عزیز ولۍ دا دغه دی نو که بالفرض بعضې خبره په سړي ګرانه لګي نظر انداز کوئ که بالفرض بعضې خبره په سړي باندې تیزه لګي که برداشت کوئ د تکلیف پرته نه جوړېږي ځکه دا وختي طور یو شی دی دا به ختم شي یو ورځ د ختم بشي خو چې کله بیا هم نمایندگان منتخب شو به نمایندگانی خو زما ستا ورورولي عزیز ولي ګاوڼ جومات او محله د یو بل سره غم خدي دا د عمر ده یو بل بیان خبرې به نظر انداز کوو که بچا ښه ونه لګي او یا به څه کوو برداشت کوو نو ماحول به موږ ته جوړي په ژوند کې به اساني او که چېرته موږ د هرې خبرې جواب هر یو له ورکوو نو دا ژوند به راته هم ګران شي پریشانۍ مصیبتونه به راته هم هغه جوړ شي الله تعالی دې موږ ته اتفاق اتحاد نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین